که غواړئ غاښونه مو سپین له دردونو او چینجیو وژغورئ د هګیو پوستکی استعمال کړئ. غاښونه د انسان په ښکلا باندې ډېر تاثیر لري. که چیرې یو څوک ښکلي غاښونه ولري نو د خندا او خبرو کولو په وخت کې په شخصیت باندې مثبت اغیزه لري. مګر که چیرې یو څوک بیا خراب غاښونه ولري او غاښونه یې ناپاک وي نو د خبرو او خندا کولو په وخت کې په شخصیت باندې منفي اغیزه لري. نو د دې لپاره چې غاښونه مو ښکلي او صفا وي، په دې طریقه کې یا په دې ویډیو کې به زه تاسو ته یوه داسې طریقه وښیم چې په دې طریقه کولی شئ غاښونه مو ښکلي او سپین کړئ او له چینجیو وژغورئ. مخکې له دې چې دا طریقه پیل کړو یوه کوچنۍ هیله درڅخه کوو، که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، په خوا کې د بل یا غنټې نشان باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره ویډیو تر ټولول تاسو ته در ورسیږي. همداشان څېړنې ښایي که هغه څوک چې غاښونه نه پاکوي د معدې او ژامو پر ناروغیو هم اخته کیږي. کله چې غاښونه په سمه توګه پاک نشي د چینجن کیدو سبب ګرځي. د دې طریقې لپاره د اړتیا وړ شیان: 2 دانې هګۍ وایشوئ او پوستکی ترې راواخلئ، د کوپرې تیل، 2 کشوغې د اوړو سوډا، 1 کشوغه مالګه هم کولی شئ ورسره استعمال کړئ. د جوړولو طریقه: لومړی هګۍ وایشوئ او پوستکی ترې لرې کړئ. بیا دا پوستکی په یوه پیاله اوبو کې له 5 څخه تر 10 دقیقو پورې ځان ته وایشوئ. هغه وروسته یې وچ کړئ، بیا یې میده کړئ او په یو لوښي کې یې واچوئ. کله چې ښه میده شو د دې سره د کوپرې تیل او سوډا هم ګډ کړئ او لږ اندازه مالګه هم ورسره ګډ کړئ. ټول ښه سره حل کړئ چې ښه حل شي. کله چې تیار او ښه سره حل شول نو د ګوتې په وسیله یې په غاښونو ووهئ. د 15 دقیقې پرېږدئ او بیا یې ومینځئ. دا کار څو ورځې تکرار کړئ. غاښونه به مو تک سپین او پاک شي او له دردونو او چینجن کیدو به مو ژغورلي وي. دا کریم غاښونه په ځانګړي ډول د غاښونو د چینجیو لپاره ګټور ګڼل کیږي. د یوې څېړنې له مخې ویل کیږي چې د هګۍ پوستکی د کلسیم یوه لویه ذریعه ده چې په سمه توګه استعمال نه یوازې د غاښونو ساتنه کوي بلکې د کلسیم کمښت یې هم پوره کوي. همداشان د هګیو له پوستکي څخه ترلاسه کیدونکي کریم ډېر ګټور وي او د نورو بازاري کریمونو په پرتله کیمیاوي مواد هم ډېر کم وي. نو هیله کوم چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. که خوښه مې لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ او دا ویډیو در سره شیر کړئ.